أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. د دې آیتنا د 274 پورې د دې حصے دویم باب دی. دې کې د انفاق فی سبیل الله د هغې د اجر مثال بیانېږي او بیا د انفاق فی سبیل الله د ثواب د ضایع کېدلو اسباب هم بیانوي وروسته آیاتونو کې چې هغه ریاکاري ده یا زبادنه ده یا چې په چا صدقه وکړلی شي هغه ته بیا تکلیف ورکول، نو دا هغه اسبابو ذکر کوي 274 نمبر آیت پورې. دې آیت مبارکه د ما قبل سره ربط دا دی چې مخکې چې څومره مثالونه بیان شو نو دا ټول د ایمان او بیا باس بعد الموت د مرګ نه پس دوباره ژوند په هغې باندې مثالونه بیان شول. نو د دې سره ربط دا دی چې انفاق بغیر د ایمان نه کیږي، ځکه چې مال چې دی دا د دنیا روح دی. نو د الله تعالی په لار کې به هغه سړی خرچ کولی شي د چا چې په الله باندې او په آخرت باندې ایمان یي، او که چېرې یو کس په الله باندې او په آخرت باندې ایمان نه لري نو هغه د دنیا د ټول نه قیمتي شی څنګه هسې خرچ کی. هغه خو بیا چې کم شی هم خرچ کوي نو د هر خرچ هغه د هغې د دوچن منافع دپاره کوي چې دونه ما ولګولې نو ما ته به دومره راځي. او چې کله په الله ایمانی او په آخرت باندې ایمانی یي داسې کس چې دی د الله په لار کې خرچ کولی شي. نو ګویا چې د انفاق سره د ایمان او د باس بعد الموت د هغې جوور تعلق دی. نو ګویا چې کله دا خبره ثابت شو چې د مرګ نه پس دوباره ژوند دی نو د هغه ژوند دپاره سرمایه او توخه جمع کول هغې ته انفاق وایي. نو دی د ما قبل سره ربط شو چې مخکې د مثالونو کې د ایمان او بیا د مرګ نه پس دوباره په ژوند باندې مثالونه بیان کړل، نو دلته کې اوس د انفاق مثال بیانوي چې د دغه ژوند دپاره د لاول نه توخه په دنیا کې جمع کولی کېږي. د هغې مثال ورکوي مثل الذین، مثال د هغه کسانو ينفقون چې دوی خرچ کوي فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې. کم خلک چې د الله تعالی په لار کې مال خرچ کوي د دې مثال ورکوي کمثل حبة، د دې مثال داسې دی
لکه یو دانه، هغه که د جوارو دانې او که د غنمو او که وریجې، هر هغه دانه چې هغه راټوکیږي نو فرمایي چې دې مثال د دانې په شانتې دی چې دا وکرلی شي او کله چې ځمکه برابري او موسم درستی نو عام طور باندې فرمایي چې انبتت 7 سنابله، راوټوکئ دغه دانه 8 وږي. د غنمو دانه چې نو هغه چې راوخیږي نو د هغې لاندې به د ویښ کې جدا جدا څانګې راچوتې شي، نو د یوې دانې نه کم سے کم 3 څانګې او د زیات نه زیات د 7 نه سیوایي یعنې 10 پورې هم کیدی شي. او دغه شانتې جوارو چې کله یو ټانټه راوخیږي نو پای کې د 7 یعنې کم سے کم 3 او زیات نه زیات هغه 7 ته رسیدی شي. نو فرمایي چې د الله تعالی په لار کې د مال خرج کولو مثال داسې دی لکه تا چې یوه دانه وکرله او هغې 8 وږي ونیول، فی کل سنبلة او په هر دانه کې 100 حبه 100 دانې دي نو دا 700 دانې شوې، د یوې دانې نه 700 دانې جوړې شوې. دغه شانتې چې څوک د الله په لار کې خرج کوي نو دا د یوې روپۍ به دته په 700 باندې میلاویږي. او فرمایي چې مفسرین فرمایي چې دلته کې دا 7 وږي دا عام طور د عرب یعنی عادت دی، تکیه کلام دی. هغو چې کله زیات تعداد وی جو 7 او 80 دا الفاظ استعمالی، لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو مړه تا ته ما 100 پیرې وویې، نو د 100 نه مراد خامخا 100 نه لیکن زیات مراد چې یعنې تا ته ما ډېر پیرې وویې. نو فرمایي چې دلته کې 7 د کثرت دپاره راغلی دی، نو مراد تی هغه زیات مقدار دی یا د دې 7 نه هم 700 جوړیږي. او مخکې فرمایي والله یضاعف، او الله تعالی دوچنکی، یضاعف دا د ضرب دپاره راځي، لکه څنګه چې زمونږ په اردو پښتو کې مونږ ضرب وایو، ضرب ورکول، د دې دپاره په عربۍ کې یضاعف راځي، یعنی 700 لا په 700 کې ضرب ورکول. نو څنګه چې زمونږ هغه تبلیغ والا ملګري وایي 49 کروڑ په 1 روپۍ د الله تعالی په لار کې په ځان باندې سړی ولګوي نو د الله تعالی په 49 کروڑ باندې بدلی. نو هغه 49 کروڑ چې هغه وایي دا د دې آیت تحت وایي چې د هغې نه خو الله تعالی خو په 1 روپۍ باندې 700 د 700 نیکو په بدله کې 1 روپۍ قبلی، او د چا دپاره چې وغواړي نو دوچنکی ضرب ورکوي. نو چې دې له ضرب ورکړلی شي نو 749 د هغې نه دغه 49 کروڑ جوړیږي. نو 700 له په 700 کې ضرب ورکړلی شي
نو فرمای چې الله تعالی دوچنکی لمن دا چا د پاره یشا چې وغواړي او د دې انحصار د هغه په اخلاص باندې دی یعنی څومره یو کس په اخلاص سره انفاق کړی دی د اخلاص چې څومره سیوا دی چې دومره به الله تعالی دله د هغې بدله سیوا کوي دوچنکی به والله واسع علیم او الله تعالی پراخه علم والا دی ستاسو د خرج کولو په وخت کې الله تعالی ستاسو په سینو باندې علیم دی چې ته دغه انفاق په څومره اخلاص سره کې او نو د هغې مطابق الله تعالی بدله ورکوي مثل الذین مثال د هغه کسانو ينفقون چې خرج کوي دوی اموالهم خپل مالونه فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې کمثل حبة فشان د دانې دی انبتت چې راوټوکوي 7 سنابله 9 وږي فی کل سنبلة په هر یو وږي کې 100 حبة 100 دانې دي والله او الله تعالی چې دی یضاعفو دوچنکی لمن دا چا دپاره یشا چې وغواړي والله واسع علیم او الله تعالی پراخ علم والا دی الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک څخه مجبوج را نصیب کړي پروردگار څومره بیماران دي ټول ته صحت نصیب کړي پروردگار زموږ دې محله کې هسپتالونو کې څوک بیمار دي پروردگار ته ورته صحت نصیب کړي پروردگار دې شاهد حسین د پاره دعا غواړي پروردگار ته ورته شفای کامله عاجله دائمه مستمره نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین